یو ملګري تپوس کړی چې کله موږ منګس په ویښتو کې وهو او بیا موږ داسې کار کړی چې یو کاغذ پاڼه ټوکړې ټوکړې کړي یعنې وړه وړه کړي هغه موږ ته داسې اچولي او دا منګس کوم منګس چې موږ په ویښتو کې وهله دا منګس راواخلو کته هغې پورې کاغذ پورې داسې رزدې کړو نو هغه د کاغذ کم ټوکړې شي هغه د پاڼې ټوکړې وړې وړې ټوکړې چې دي هغه دا منګس راوچتوي دا ولې راوچتوي په دې کې دنده تاسې څه فینومینا کېږي داسې څه چل کېږي چې دا اول نه خو نه راوچتوي کله چې موږ ویښتو کې نه وهلی نه راوچتوي دا ویښتو کې زموږ داسې څه شی دی چې دا هغې پورې ونښلي او بیا کته نه کاغذ راوچتوي مقناطیس خو زموږ په ویښتو کې نشته که نه دا تپوس یې کړی صحیح ده ګوره ستا تپوس چې کوم دی دا ډېر زیات کنفیوزبل تپوس دی ډېر زیات اسان هم دی او چې کوم سړی پرې نه پوهېږي که نه هغه دپاره ډېر زیات لکه د سوچ وړ دی هغه بیا دې ته ډېر زیات سوچ کوي ګوره ستا په ویښتو کې چې کوم دي پازیټیو او نیګیټیو چارجونه دي یعنې سمپلي چارجز دي پکې چارجز پازیټیو او نیګیټیو چارجز دي پکې کله چې ته په دې کې په ویښتو کې منګز ووهې منګز پکې ووهې نو کوم نیګیټیو چارجز چې دي هغه منګزې ته واوړي یعنې په منګزه باندې نیګیټیو چارجز راشي او په ویښتو کې کم پاتې شو پازیټیو په ویښتو کې پاتې شو نو ویښته چې کوم دي دا پازیټیو چارجز شو صحیح ده پازیټیو چارجز دلته پاتې شو او په منګزه باندې نیګیټیو چارجز دي اوس کته پاڼه کې چې کوم دي هلته نیګیټیو او پازیټیو دواړه دي ګورئ هلته دواړه دي صحیح ده او په منګزه باندې ټول نیګیټیو دي نو کله چې ته منګز کته کې نیګیټیو ته نو نیګیټیو چې کوم دی دا پازیټیو ځان طرف ته راکاږي یعنې منفي چارجز چې کوم دي که نه دا مثبت چارجز ځان طرف ته راکاږي صحیح ده نو دا کوم پازیټیو چارج چې دي دا به ځان طرف ته دې خوا راکاږي فار اګزامپل څنګه کوه دا اوس منګز ما را دې خوا کړه داسې نو دا کوم پازیټیو چارجز چې دي دا به دې خوا د منګزې طرف ته راشي په منګزه نیګیټیو دي او دلته چې کوم دي پازیټیو نیګیټیو دواړه دي دا نیګیټیو چې په دې کته په دې پاڼه باندې کوم دي دا به لرې وتښتي دا نیګیټیو په پاڼه باندې چې کوم دي دا په منګز کې د نیګیټیو نه لرې وتښتي داسې او دا پازیټیو چې کوم په دې پاڼه دي دا به دې نیګیټیو ته نږدې راشي منګز یې د نیګیټیو ته به نږدې راشي په دغه ځای کې بدن ته یو فورس پیدا شي یو قوت به پیدا شي او دا چې کوم دی یو پل به اټریک کړي یو پل به راکاږي ځان طرف ته نو په دې کې به دا کاغذ چې کوم دی دا به دې منګزه پورې ونښلي صحیح شو ښه ګوره اوس به ستا ذهن ته بل یو سوال راغلی او هغه سوال به دا وي چې څه وخت پس چې دا پاڼې کوم دي دا خو د منګزې نه اړتویږي دا په دې کې چشل کېږي هغه څه وخت پس هغه چارج استلاړ شي څه وخت پس هغه چارج استلاړ شي د وخت سره دې کې دنده کوم دا فورس چې پیدا شوی دی دا د وخت تېرېدو سره دا کمیږي یعنې کمزوری کېږي صحیح ده هغې هم غټې وجې دي هغې هم ډېرې وجې دي هغه به راته بیا ډسکس کوم په هغې به جدا لیکچر والو او وایټ بورډ باندې به درته لیکچر بیا وارم صحیح ده اوس ګوره یو خو دا کم اټریکټیو فورس چې کوم دي انټر اټریکټیو فورس چې دي دا کمیږي دا یو بل ته چې ځان راکاږي که نه منګز دا پاڼه راکاږي او دا پاڼه چې کوم دی دا منګز راکاږي نو دغه فورسز چې کوم دي دا کم شي دا کمزوري شي صحیح ده یعنې پازیټیو نیګیټیو چې کوم راکاږي دا کمزوري شي د وخت تېرېدو سره یو خو دا کمزوري شي بل دا په دې پاڼه باندې چې کوم دا پازیټیو چارجز دي دا څه چې کوم دي د منګزې ته واوړي صحیح ده او په دې منګزه باندې چې کوم نیګیټیو چارجز دي دې نه دا څه د پاڼې ته واوړي دغې د وجې نه هم دا اړتویږي بیا